بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، د ژوند کولو د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی چې ته د خپلې وینا او خپلې خبرې لپاره مناسب طرز وټاکې. د خلکو سره د خبرو کولو او د وینا په وخت کې باید یو ځانګړی او مناسب طرز غوره کړی شي او په کومو امورو کې چې د خیال بدلون په کار دی د هغې نوعیت باید څنګه وي. کله چې تاسو د یو خپلوان، ملګري او د کار شریکوال سره ملاقات کوئ نو په داسې مسائلو وغږیږئ چې هغه ورسره اړیکه ولري او په اوریدلو یې خوښ شي. دا د انساني فطرت یوه برخه ده. یو ځوان چې کومو موضوعاتو باندې خبرې کول خوښوي او خوند ورکوي، یقینا چې هغه خبرې له هغو خبرو او موضوعاتو څخه بیلې وي چې یو عمر تیری ورسره مینه او علاقه لري. کله چې یو عالم سره د خبرو کولو پر وخت تاسو د خبرو کولو کوم طرز او د خبرو لپاره کومه موضوع غوره کوئ، هغه له هغو موضوعاتو سره هیڅ اړیکه نه لري په کومو موضوعاتو چې یو جاهل خبرې کوي او جاهل یې خوښوي. دې ته ورته انسان له ښځې سره یو راز خبرې کوي او له خور سره د هغې د خوښې په موضوع باندې بحث کوي. دلته زما مراد دا نه دی چې تاسو کومې عامې خبرې میرمن ته کوئ هغه خور ته مه کوئ، یا کومې خبرې چې له ځوان سره کوئ هغه بوډا ته مه کوئ، بلکې د موضوعاتو له اختلاف څخه دلته زما مراد هغه واړه اختلافات دي چې د پیښې د وړاندې کېدو پر وخت مخاطب لپاره بیکاره او بیمعنا وي، نه یې په اوریدلو خوښ وي او نه ورته څه وخت ورکوي. دا خبره پرته له مثال وړاندې کولو څخه نه روښانه کیږي. زه تاسو ته یو مثال وړاندې کوم. ستا له پلار یا نیکه سره د لیدنې لپاره د هغه یو څو تنه ملګري راشي چې عمرونه یې له 80 کالو څخه ډیر وي، نو آیا دا به مناسبه وي چې ته د هغوی په وړاندې داسې بحثونه شروع کړې چې د هغوی له طبیعت سره نه لګي؟ لکه ته ورته ووایې چې د منډې په سیالۍ کې نن فلانکي کس ناآشنا ریکارډ جوړ کړ، یا د فوټبال په لوبه کې نن فلانکي لوبغاړي څه ناآشنا شوټ وکړه، یا یې نړیوال ریکارډ جوړ کړه. ښکاره خبره ده چې دا خبرې د هغو لپاره مناسب نه دي. دې ته ورته د تنکیو کوچنیانو سره د خبرو کولو پر وخت د ښځې او خاوند د خپلمنځي اړیکو په اړه له هغو سره بحث شروع کول د هغو لپاره مناسب او وړ کار نه ده. نو دا چې خلک تا سره مینه وکړي، د دې یوه لاره دا هم ده چې هغه خبرې وکړي کومې چې دوی ته خوښې وي. که د یو پلار یو مختلف طبیعته زوی وي نو هغه ته په کار ده چې له زوی سره د خبرو کولو پر وخت هغه امور د موضوع جوړولو لپاره غوره کړي چې د هغه له ذات سره اړیکه ولري. که ستاسو یو ملګري نوی دکان پرانستی وي او ښه ګټه یې کړې وي نو په کار ده چې له هغه پوښتنه وکړئ چې وروره کاروبار دې څنګه روان دی؟ په کار کې خو تنګ نه یې، مال دې څومره شو؟ او په همدې ترتیب د هغه د کار سره مناسبې پوښتنې ترې وکړئ نو هغه به خوښ شي او له تا سره به ستا د سودا لرې کولو لپاره خبرې پیل کړي. جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما یو جلیل القدر صحابي دی. دا واقعه په بخاري، مسلم او د امام احمد رحمه الله په مسند کې موجوده ده. د جابر بن عبدالله پلار د احد په غذا کې برخه واخیسته او د جګړې په دوران کې خپله 9 لورګانې پرېښودې او شهید شو چې د جابر رضی الله تعالی عنه پرته یې بل کفیل هم نه و. نه یوازې دا بلکې د جابر رضی الله تعالی عنه پلار جابر رضی الله تعالی عنه ته پریمانه پورونه هم پرېښودل
چې باید جابر رضی الله تعالی عنه یې لنډ کړي او پوره یې کړي. جابر رضی الله تعالی عنه به تل د پورونو د لنډولو او د خورګانو د پالنې په فکر کې ډوب او خپه و. پور ورکوونکو د سهار او ماښام غوښتنو له امله جابر رضی الله تعالی عنه پوزې ته راوړی و. مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملتیا د ذات الرکاع غزا ته روان شو. جابر رضی الله تعالی عنه هم له دوی سره ګډون درلود. هغه د غریبي له امله په ډیر کمزوري او وچ اوښ باندې سپور و. دومره وچ او کمزوری و چې له تلو څخه هم انکار کوه. له همدې امله ترې ټول وړاندې لاړل او هغه د قافلې په وروستۍ برخه کې پاتې شو. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دستور او عادت و چې تل به د قافلې شاته شاته تګ کاوه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د جابر رضی الله تعالی عنه لرزېدلی اوښ ولیده نو پوښتنه یې وکړه جابره څه خبره ده؟ هغه په ډیر افسوس سره ځواب ورکړ ای د الله رسوله زما اوښ شاته پاتې شوی دی. رسول الله ویل سمه ده لږې کینوه. هغه اوښ کیناوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم خپله اوښه هغه سره نږدې کینوله. جابر رضی الله تعالی عنه ته مخاطب شو او ویې ویل خپله امسا راکړه. هغه امسا ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په امسا باندې اوښ ته یو څو سپک سپک ګزارونه ورکړل. هغه اوښ چې څو شیبې وړاندې قدم نشو وهلی اوس پاڅېد او په منډو یې پیل کړ. د اوښ په رګ رګ او اندام اندام کې چالاکي او چستی پیدا شوه. جابر رضی الله تعالی عنه ورمنډه کړه. اوښ یې له مرۍ څخه ونیوه او پرې سپور شو. جابر رضی الله تعالی عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای روان او خپله خوښي یې نشوه قابو کولی ځکه اوښه یې د پخوا په څیر ځغلنده او چالاکه شو. په عمومي توګه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جابر رضی الله تعالی عنه ته متوجه شو نو ویې غوښتل چې له هغه سره ځینې خبرې وڅیړي. جابر رضی الله تعالی عنه د ځواني په درشل کې و او په دې عمر کې په عمومي توګه خلک د واده او تنخوا په فکر کې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له همدې ځایه خبرې پیل کړې او له جابر رضی الله تعالی عنه نه یې پوښتنه وکړه جابره واده دې کړی؟ هغه په مسکا سره ځواب ورکړه هو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ترې پوښتنه وکړه پیغله دې کړې که کونډه؟ جابر رضی الله تعالی عنه وویل ما کونډې سره واده کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران شو چې د نوي ځوان د اول واده لپاره پیغله په کار ده. نو په ډیرې نرمۍ سره یې وویل خو د پیغلې جلۍ سره به دې واده کړی وی چې له تا سره یې مسکاوې او خوشطبي کولی. جابر رضی الله تعالی عنه ورته د واده کولو لامل بیان که او وی ویل ای د الله رسوله ته خو پوهیې چې زما پلار د احد په غذا کې 9 لورګانې پرېښودې او شهید شو چې له ما پرته بل کفیل هم نشته. ما ته دا خبره ښه ښکاره نه شوه چې د همدوی یعنی د خپلو خویندو له هم عمره کمې جلۍ سره واده وکړي ځکه هغوی به ټوله ورځ په نه خبره سره نښتې وی او جنګونه به یې کولی. له همدې امله ما د تیر عمره ښځې سره واده وکړه چې هغه لکه د مور په څیر زما خویندې وپالي د هغوی سرونه پرېمینځي ویښتې ورته ږمنځ کړي او پاکې وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدل چې په وړاندې یو داسې ځوان ولاړ دی چې هغه یوازې د خپلو خویندو لپاره خپله له کیفه ډکه ځواني قرباني ته وړاندې کوي. نو د جابر رضی الله تعالی عنه سره یې زړه راښکون پیدا او وی ویل کیدای شي چې موږ مدینې ته نږدې تم شو او ستا میرمن ته زموږ د راتګ په اړه خبر ورسي او هغه ستا لپاره ستا د ناستې په ځای کې تکیه برابره کړي. جابر رضی الله تعالی عنه ته د ځان او خویندو بېوسي ور یاده شوه نو وی ویل تکیه ای د الله رسوله موږ سره هیڅ تکیه نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکه انشاء الله تاسو کره به تکیهګانې وي. دوی دواړه روانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وغوښتل چې له جابر رضی الله تعالی عنه سره مالی مرسته وکړي. نو یو ځل بیا یې ویل جابره خپل اوښ په ما پلورې؟ جابر رضی الله تعالی عنه په فکر کې لاړه چې همدغه اوښ خو زما ټوله سرمایه ده. دا هم اول ډیر وچ او کمزوری و خو اوس تکړه او قوي شوی دی.
دا فکر هم وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غوښتنې د ردولو هم هیڅ گنجایش نشته. نو په ځواب کې ویلې ای د الله رسوله سمه ده ووایه په څو روپۍ اخلي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځواب کې ویل په 1 درهم. جابر رضی الله تعالی عنه حیران شو او پوښتنه یې وکړه ای د الله رسوله یوازې په 1 درهم آیا ته ما په کنده کې غورځول غواړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نرخ پورته زه په 4 درهمه به یې واخلم. جابر رضی الله تعالی عنه ویلې نه ای د الله رسوله دې سودا سره به زه په تاوان کې پرېوځم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په همدې ترتیب نرخ پورته کوه تر دې چې باید 40 درهمو ته ورسېدله. باید چې 40 درهمو ته ورسېدله نو جابر رضی الله تعالی عنه ډاډمن شو او ویل اوس سمه ده خو په یو شرط چې په اوښ به زه تر مدینې منورې پورې سپور ځم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د اثبات لپاره ځواب ورک. د مسلمانانو قافله چې مدینې منورې ته ورسېدله نو جابر رضی الله تعالی عنه کور ته لاړه او له اوښ نه سامان کوز که بیرته جومات ته راغی. اوښ د جومات په وره کې ودراوه او پخپله یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اقتدا کې لمونځ وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لمونځ وکړه او له جوماته د باندې راغی نو جابر رضی الله تعالی عنه ویل ای د الله رسوله دغه دی ستا اوښ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله تعالی عنه ته ویلې جابر رضی الله تعالی عنه ته له 40 درهمو څخه زیاتې روپۍ ورکړه. بلال رضی الله تعالی عنه په حکم عمل وکړه او جابر رضی الله تعالی عنه ته له 40 درهمو ډیر درهم ورکړل. جابر رضی الله تعالی عنه په دې فکر کې کور ته راستون شو چې په دې روپو څه وکړي، نوی اوښ پرې واخلي او که د کور سامان پرې واخلي. بل طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله تعالی عنه ته ویل چې دا اوښ له پړي ونیسه او جابر رضی الله تعالی عنه ته یې ورکړه. بلال رضی الله تعالی عنه د اوښ واګې ونیول او د جابر رضی الله تعالی عنه پسې شو. جابر رضی الله تعالی عنه چې بلال رضی الله تعالی عنه د اوښ سره یو ځای ځان پسې ولیده نو فکر یې وکړه لکه چې سودا منسوخه شوه. بلال رضی الله تعالی عنه د راتګ سره سم وویل جابره اوښ دې واخله. جابر رضی الله تعالی عنه په حیرت سره پوښتنه وکړه ولې څه وشول؟ بلال رضی الله تعالی عنه ځواب ورکه رسول الله صلی الله علیه وسلم راته حکم وکړه چې اوښ تا ته وسپارم او پرته له قیمت اخیستلو درڅخه بیرته ورشم. دې خبرې سره جابر رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله په خدمت کې حاضر شو او پوښتنه یې وکړه چې دا څه مسئله ده؟ آیا تا ته د اوښ اړتیا نشته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسکا سره ځواب ورکه څه فکر کوې چې ما تا سره خبرې د دې لپاره لاندې باندې او ډیرې کړې چې اوښ درڅخه ترلاسه کړم؟ یعنی ما تا سره خبرې د دې لپاره لاندې باندې او ډیرې نه کړې چې اوښ درڅخه ترلاسه کړم، بلکې ما اندازه لګوله چې ستا د مرستې لپاره باید څومره روپۍ درکړم او څه رقم یې درکړم. دا د ډیرو لوړو اخلاقو علامې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځوان سره د هغه د طبیعت د خوښي موضوع باندې بحث پیل که او کله چې په هغه صدقه کول غوښتل نو د ادب او لطافت په غوره پوښ کې صدقه راونغواړله او جابر رضی الله تعالی عنه ته ورکړه. الله رب العزت نه دا سوال کوم چې موږ او تاسو هم په محمدي اخلاقو باندې سنبال کړي. بله واقعه به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه یوه ورځ د جلیبیب په نوم یو ځوان د محمد رسول الله په خدمت کې حاضر شو. دا واقعه هم په مسند احمد کې موجوده ده. جلیبیب نوی ځوان و خو شتمن او ښکلی نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې د واده په اړه پوښتنه وکړه چې واده دې کړی او که نه؟ هغه په ځواب کې ویلې ما واده نه دی کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې زه به ستا واده وکړم. هغه مسکی شو او ویل تا ته به زما غوره قیمت په لاس در نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی خو ته د الله رب العزت په وړاندې بې ارزښته نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جلیبیب لپاره د جلۍ په لټه کې شو. یو انصاري د خپلې یوې داسې لور رشته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړه چې وړاندې واده کړی و یعنې کونډه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم انکار وکړه چې زه اوس د واده لپاره تیار نه یم خو ستا د لور واده بل چا سره کولی شم. انصاري پوښتنه وکړه چا سره یې کولی شي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړه له جلیبیب سره.
جلیبیب نه شتمن و او نه ښکلی و. هغه انصاري سړی حیران شو او ویل جلیبیب سره څنګه؟ ای د الله رسوله، زه له خپلې میرمن سره له مشورې وروسته تا ته د هو او نه ځواب درکوم. هغه انصاري کور ته راغی او خپلې میرمن ته یې ویلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا د لور رشته غواړي. میرمن یې په ځواب کې وویل ډیره ښه خبره ده، ته یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په نکاح کړه. خاوند یې ویل خو هغه یې ځان لپاره نه غواړي. میرمن یې ویل نو د چا لپاره یې غواړي؟ خاوند یې ویل د جلیبیب لپاره یې غواړي. د دې خبرې په اورېدو سره یې میرمن حیرانه پاتې شو او د ژړا په حال کې وویلې زه مړه شومه، تباه شومه، جلیبیب لپاره مې لور غواړي. نه قسم په الله چې د جلیبیب لپاره خو به د خپلې لور یو ویښته هم ورنه کړم، ځکه موږ خو د فلانکي او فلانکي خان او سردار په څیر خلکو باندې هم خیال نه دی راوړی، نو ده ته به څنګه ورکړم؟ انصاري چې د خپلې میرمن پریکړه واورېده نو خفه او ناخواله شو، پورته شو او ملامات یې روان شو. لور یې د پردې تر شا ټولې خبرې اورېدلې وې. نو د پردې له شا څخه یې غږ وکړه چا زما رشته غوښتې ده؟ مور و پلار یې ځواب ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم. لور د خفګان په حال کې وویلې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره او غوښتنه ولې ردوئ؟ تاسو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وسپارئ، هغه به هیڅکله هم ما ضایع نه کړي. سبحان الله. مور او پلار چې د خپلې لور خبره واورېده نو خوشحاله، ډاډمن او زړه سپکي شول. پلار یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ورغی او ویې ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم، څنګه چې ستا خوښه وي زه جلیبیب ته لور ورکوم. دې کار سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوشحاله شو. د جلیبیب نکاح یې د همدې جلۍ سره وکړه او د جلۍ مور او پلار ته یې داسې دعا وکړه اللهم صب علیهم الخیر صبا ولا تجعل عیشهما کدا. ای الله په دوی دواړو باندې خیر او برکت ووروه او د دوی ژوند مه سختوه. لا تر اوسه د جلیبیب رضی الله تعالی عنه د واده څو ورځې نه وې تیرې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو صحابه و کرامو سره یې غذا ته لاړ. جلیبیب رضی الله تعالی عنه هم له دوی سره و. جګړه چې پای ته ورسېده نو هر کس د هغه چا پسې ګرځېده څوک به چې ورته ګران و. رسول الله صلی الله علیه وسلم څو کسان د جنگ په میدان کې ولیدل چې د چا په لټه کې سرګردان و. نو رسول الله ترې پوښتنه وکړه څوک لټوئ؟ ځواب یې ورکړه موږ فلانکی او فلانکی لټوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم څو شیبې غلی شو، بیا یې ویلې څوک لټوئ؟ صحابه وویلې موږ فلانکی او فلانکی لټوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم څو شیبې بیا غلی پاتې شو، بیا یې همغه پوښتنه وکړه چې څوک لټوئ، خو دا ځل هم د خلکو همغه ځواب و چې موږ د فلانکي او فلانکي په لټه کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم بېقراره شو او ویل مګر زه جلیبیب لټوم. د دې نه وروسته ټولو صحابه و کرامو د جلیبیب لټه پیل کړه، خو جلیبیب د مقتولینو په قطار کې پیدا نشو. خلکو چې ولیدل نو د جنگ میدان ته نږدې د مشرکینو د اوو مړو په منځ کې جلیبیب رضی الله تعالی عنه تر سترګو شو. دغه اوو کسان جلیبیب رضی الله تعالی عنه وژلي ول چې وروسته بیا جلیبیب رضی الله تعالی عنه هم پخپله په شهادت رسولی شوی و د مشرکینو لخوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جلیبیب رضی الله تعالی عنه جسد ته نږدې شو، ورته یې لیدل او پرله پسې یې ویل د اوه دانې ووژل او مشرکینو دی وواژه، د اوه دانې ووژل او مشرکینو دی وواژه، دی له ما څخه دی او زه له ده څخه یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم جلیبیب رضی الله تعالی عنه په خپلو راسونو راپورته که او صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم ته یې وویل چې ده ته قبر وباسئ. انس رضی الله تعالی عنه وایي من قبر ویسته او جلیبیب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له بازوګانو څخه د ځان لپاره بستره جوړه کړې وه او پروت. قبر چې تیار شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو لاسونو جلیبیب رضی الله تعالی عنه په قبر کې کیښود. انس رضی الله تعالی عنه د جلیبیب رضی الله تعالی عنه د مبارکې میرمنې د پاکلمیني حسن او جمال په اړه وایي قسم په الله په انصارو کې یوه هم داسې کونډه نه وه
چې د هغې پسې دومره ډېرې رشتې راغلي وي لکه څومره چې د جلیبیب رضی الله تعالی عنه د میرمنې پسې راغلي وي او د هغې مور او پلار رد کړي وي. خلاصه دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هر چا علم، پوهې، عمل او عمر ته لیدل او د همغې وړ کړنلاره او رویه به یې ورسره غوره کوله او د همدغې رویې له مخې به یې له هغه سره خبرې اترې کولې. د دې غوره کړنلارې یوه ستره ګټه دا ده چې اوریدونکي د ویونکي د خبرو له امله د زړه تنګي د ښکار څخه بچ کیږي. همدارنګه د بخاري حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ورځ د خپلې میرمنې ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها سره ناست. دلته د پام وړ خبره دا ده چې کله ښځه او خاوند سره ځان ته یو ځای کینی نو باید څه ډول خبرې وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم عایشې صدیقې سره د رومیانو د جنگ په اړه مشوره ونه کړه او نه یې ورته ویل چې باید په جنگ کې له کم ډول وسلو څخه کار واخیستل شي، ځکه چې مخاطب ابوبکر رضی الله تعالی عنه نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم عایشې صدیقې سره د مسلمانانو د غربت د لمنځه وړلو په اړه مشوره ونه کړه ځکه مخاطب عثمان رضی الله تعالی عنه نه و، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره د یو دلدار خاوند په څیر خبرې پیل کړې. ویې ویل کله چې ته له مانه راضي او کله چې له مانه راضي نه یې نو ماته معلومات کیږي. عایشې مور په زړه راښکونکي حیرت سره ویل هغه څنګه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکه کله چې ته له ما راضي نو داسې وایې د محمد صلی الله علیه وسلم په رب باندې قسم، او کله چې ناراضه یې نو داسې وایې د ابراهیم د پلار په رب قسم. دې سره عایشه رضی الله تعالی عنه حیرانه شوه او وی ویل ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم قسم په الله چې زه یوازې ستا نوم پرېږدم، یعنی داسې نه وایم چې سوګند د محمد صلی الله علیه وسلم پره. نو آیا نن موږ هم د دې خبرو لحاظ کوو؟ نو له خلکو سره داسې خبرې وکړئ له کومو سره چې هغوی زړه راښکون لري، نه داسې خبرې چې تاسو ورسره زړه راښکون لرئ او تاسو ورسره مینه لرئ. نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.